$9998 سبسکرایبره دا وخت شو او ګورو چې 1 لاک ته هغه څه ټایم راځي. نو تاسو دا وخت په سکرین باندې هغه کتی شئ چې څو سبسکرایبر دي، یعنی $99,999 ته هغه ورسېده او تقریبا یو سبسکرایبر په هغې کې په کار دی چې د هغې سره به بیا شي زمونږ په چینل باندې 1 لاک سبسکرایبر. نو ګورو چې هغه څه ټایم پوره کېږي. دا وخت تاسو هغه لایو کتی شئ او اخر کار چې کوم دی هغه شو 1 لاک سبسکرایبر په پښتو ټاک باندې. تاسو چې کوم دی دا وخت کتی شئ کوم سبسکرایبر چې دي هغه شو 1 لاک. دا ستاسو د مینې محبت د وجې او ستاسو د وجې چې کوم دی هغه 1 لاک ته نن زمونږ کوم چینل چې دی هغه ورسېدو. نو د ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کومه چې اخر کار مونږ له هم دا هغه موقع راکړه او زمونږ کوم چینل چې دی هغه 1 لاک ته ورسېدو. زه به تاسو سره د چینل په هکله باندې لږې خبرې وکړم، یعنی نن به نور څه بحث نه کوو. خو چینل باره کې تاسو ته به زه دا ویم چې دا چینل هغه جوړ شوی په 2019 کې ما جوړ کړی و او د 2019 نه واله تقریبا دا بیا په 2019 کې یو 6 میاشتې بعد دا مونیټایز شوی و او د هغې نه پس بیا په 2021 کې یو ځل بیا ډي مونیټایز شو. د هغې نه پس بیا ما مونیټایز کو او تر اوسه پورې چې کوم دی هغه یعنی یو مونیټایز چینل دی او نن چې کوم دی د هغې 1 لاک سبسکرایبر چې دي هغه برابر شو. نو ستاسو د ټولو یو ځل بیا ډیره زیاته مننه کومه ځکه چې دا ستاسو د وجې هغه پاسیبل شوه. که تاسو چېرته نه وې نو په دې چینل باندې بیا هیڅ هم نه کېده. نو تاسو چې کوم دی یعنی 1 لاک فیملی چې دا هغه نن زمونږ په چینل باندې او ستاسو په چینل باندې هغه برابر شوه. نو په اخره کې تاسو ټولو چې کوم دی یو ځل بیا شکریا ادا کوم او دغسې سپورټ چې کوم دی هغه جاري ساتئ او زه به هم کوشش کوم چې نوي څه اپډیټ یا نوي څه خبر څه راځي نو به تاسو سره هغه ټایم په ټایم باندې هغه شیر کوم. نو کومه ما غوښته تاسو سره دغه کومه ویډیو چې دا د 1 لاک دغه کوم سلیبریشن چې دی تاسو سره شریک کم. نو دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره شریک کړه. ان شاء الله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.